د زنانو د سجدې طریقه ګران کتونکو زنانه چې کله سجده کوي هغه به سجده داسې کوي چې هغه غونډه منډه وي هغه راټوله غوندې وي ځکه چې زنانه لپاره په منځ کې هم پردې ډېر خیال ساتلی شوی دی ګران کتونکو زنانه به هم د سړو په شان دی چې کله سجدې ته درومي د ټول اول به خپل زنګونان په ځمکه باندې کیږدي هغې نه وروسته به دغه خپل لاسونه په ځمکه باندې کیږدي او بیا به دغه دواړې خپې چې دا د سړو په شان دی نیغې نه ودروي بلکې دا به ښي طرف ته چې دی دواړه خپې به سملوي په دغه خپو باندې به چې دی اول زنانه کینی بیا به د هغې نه وروسته دغه زنانه سجدې ته لاړه شي د سړو په شان دی چې دی اول به دغه څنګې دغه ډوکې ولګوي بیا به چې تندې ولګوي او دغه لاسونه چې دی دغه لاسونه چې کومې څنګلې دي دا به په ځمکه باندې جوختې ولګوي ځمکې سره به چې دی ټچ کی او کم چې دغه مټې دي دغه مټې به چې دی خپل جسم سره چې دی ټچ کی او دغه کومه خېټه چې دو دا به پتونانو سره ټچ کی او کم چې پتونان دي هغه به خپل پنډو سره ټچ کی او دغه پنډې به چې دی په ځمکه باندې ولګوي یعنی دغه زنانه چې دی هغه راغونډه وي او د هغې مکمل جسم چې دی یو بل سره لګېدلی وي دغه طریقه د زنانو د پاره ده چې د سړو سجدې سره پکې فرق دی او کله چې دغه زنانه د سجدې نه راپورته شي دغه خپې به دواړه چې دی ښي طرف ته وباسي او په دغه ګس خپه باندې به چې دی دغه زنانه کینی او دغه خپل لاسونه او په خپلو پتونانو باندې کیږدي